دې کې دوه فایدې دي. زیتون دا تیل، دا تیل هم استعمالیږي، یعنی مالش دپاره، بدن باندې لګولو دپاره، او دا په انګولي کې هم استعمالیږي. او د دې د فایدو نه عجم او بیا خصوصا زمونږ پښتانه دا چې بلکل نه دي خبر. پښتنو ته دغه وویل دا غوړي نه دي، دا زمونږ دا چې دي دغه چې سړی ورته وګوري سړی وایي دا په دې ځي څنګه دی معدې ته دننه دغه شی خوښ دی. قیمتي شی هغه څه دی؟ زیتون تیل. د بدن د چاپۍ دپاره یو ځي باندې دړ شي په هغې باندې لګولو دپاره، ویښتو باندې لګولو دپاره، او روټۍ کې چې خوري د هغې ځان له خوني، او د معدې دپاره. او دا خو ما تجربه کړې خبره ده، د معدې دپاره انتهایي مفید چې یو قاشوغه ترې خورې سحر، خېټه به دې نرمه وي، معده به دې بلکل صفا وي. نو الله وایي دې کې هر قسمه فایده ده. وإن